چې کوم کسانو نه اعتکاف مات شوی دی مثلا یو الګ دی بغیر ضرورت نه بار اوته او بس غزان غلې کړي دی چې بس غلې شه بس کار خو دې سم کړي موږ مولوی مبارکین ورکول کې اعتکاف دې کړي دی او نور بسړې بار وتلو را وتلو پکې یا داسې بل سکاری کړي تاسو ته د اعتکاف هغه مسلې بیان شوی وي یا مثلا یو ښځه ده یا یو سړی دی مړی شوی مړی لتلی دی یو سړی بیمار شوی بیماری دپاره هسپتال ډاکټر لتلی د دې اعتکاف مات شوی دی خو دا ګناهګار نه دي یا یو ښځه باندې ماهواري بیماری راغلی ده دې سره هم اعتکاف ماتېږي ځکه مسنون اعتکاف بغیر د روجې نه کېږي یا یو سړی اعتکاف ته ناست و روجې یې نیولې وه خو ډاکټر له نه دی تللی خو روجه یې ماته کړه په جومات کې نو بیا هم د اعتکاف مات شوی دی اعتکاف یې مات شوی دی نو که په دې باقي ورځو کې د قضا په نیت ناست خو بس قضا یې شوې ده اسانه ده که چا قضا نه کړي نو که سبا روجه وه نو د نن ماښام نه واله تر سبا ماښامه پورې که دغه نه شو اختر نه شو نو عزتمندو انسان نیت کولی شي یو شواروز یو شب و روز د یو ماښام نه بل ماښامه پورې کینی دا د اعتکاف قضا شوه او که اوس ورته موقع میلاو نه شوه لکه ښځه بیماره ده اوس هم بیماره ده نو عزتمندو د اختر نه بعد بعضې عالمان وایي چې پوره 10 ورځې اعتکاف او 10 روجې به نیسي خو یو قول پکې آسان دی موږ دپاره دام کافي دی چې یو شواروز اعتکاف وکړي یو ماښام نه مخکې کښېني مازدیګر نه بعد او بل ماښام چې اعلان وشي بل اذان وشي نو بس تا د اعتکاف قضا وشوه خو وروسته به ورسره روجه نیسي لازما د اختر نه بعد که د دې قضا کې نو یو روجه به ونیسي او یو شواروز به چې کوم دی په جومات کې کښېني او ښځه که اعتکاف مات شوي هغه مخکې چې اعتکاف کې کوم ځای کې ناسته وه پاکه کمره کې به کښېني بس دغه د اعتکاف قضا شوه نو زمونږ او ستاسو کمزورون دپاره دا اعتکاف قضا په دې طریقې سره هم کافي ده الله دې عمل کولو توفیق راکړي